دوستانو سلامونه. که تاسې غواړئ کله چې تاسې په فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ کوئ، که ویډیو وي، که انځور وي او که کومه لیکنه وي او غواړئ چې د فلانکي عمر کسان دې یا فلانکي عمر کسانو ته دې زما دا ویډیو نه کیږي، نه رسیږي یا نه شیر کیږي، نو تاسې کولی شئ بالکل هغه لپاره تاسې خپل فیسبوک پاڼه به خلاصه کړئ او بیا به د فیسبوک پاڼې سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ دلته به تاسې فالوورز اینډ پبلیک کانټینټ په دې باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړه لاندې به راشئ ایج ریسټرکشنز، دغه وروستی آپشن چې کوم دی دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک وګورئ دلته تاسې فعلا پبلیک ته دی، یعنې پبلیک ته چې کله هر عمر کسان کولی شي ستاسې د فیسبوک پاڼې پوسټ وویني. نو بیا که مو غوښته چې محدود یې کړئ نو تاسې دلته د آپشن وینئ people 17 and over، یعنی هغه کسان چې 18 کاله عمر لري او هغې نه بره، هغه هغو ته د زما ویډیو نه کیږي. دوم 18 او همداسې 18 نه بره، دریم بیا 19 نه بره، 21 او 21 نه بره. نو هر آپشن چې بیا ستاسې هغه یعنې غوښتم هغه ته د ستاسې ویډیو نه کیږي یا پوسټ، نو تاسې هغه کې انتخاب کړئ. هغه نه وروسته به بیا په سیو باندې کلیک وکړئ. سیو باندې چې مې کلیک وکړه نو ستاسې ویډیو به د هغه عمر کسانو سره نشر کیږي، کوم آپشن چې تاسې انتخاب کړی وي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.